عام طور مش اورو الله دې پر کور برکتونه ووروه الله پاک دې پر ځواني برکت کړي دا زموږ سپین ږیري سپین سري چې کله ځوان ته دعا کوي الله دې پر ځواني باندې برکت کړي الله پاک ستا پر کاروبار باندې برکت واچي دا برکت څه ته ویل کېږي عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي الله فرمایي کچا زما اطاعت وکړي چا زما اطاعت بندگی بزرگی وکړه مطلب بزرگی وکړه نیکی و دینداری وکړه نو دې زه خوشاله کړم او چا چې زه خوشاله کړم نو زه به پر هغه دومره برکتونه ووروم چې زما برکتونه انتها نه لري او پای نه لري برکت څه ته ویل کېږي عزیزانو برکت چې دی دا علیده د الله له جانب یو ورکړه ده د الله له جانب یو عطا ده چې چاته ورکې برکت دا معنا ده عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دی چا سره یو شی ورسره دی زموږ سره ډېر داسې ستا یو پټو دی د ژمي د یخ پټو دی د لسو کالو سې ما ورته استعمالوو زما ستا سره یو داسې چوټې ستا یو داسې صدرۍ و کوټ ستا چې ما ورته د لسو کالو سې استعمالوو پیغمبر علیه السلام فرمایي دې ته برکت وایي الله کې تر دې ښه شی تر دې قیمتي شی تر دې خوندور شی ما ورته اوس اخیستی دی کال هم نه دی راسره ولی یا ورک سو یا ولاړ یا مې چاته ورکړي یا خوند نه راکوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي برکت دې ته وایي چې د چا سره یو شی ډېر ټیم ووي صحیح شو بیا بله خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا کثرت نه دی ډیروالی دا ډیروالی برکت نه دی ډیروالی برکت نه دی برکت چې دی هغه ډیروالی راولي ډیر شی چې دی هغه برکت نه راولي لږ شی چې دی هغه برکت راولي په هغه برکت باندې هغه شی چې دی هغه ډیر شي لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د 2 کسانو خوراک سړی دیګ پوخي دا د 4 کسانو بس او د 4 کسانو دیګ چې پوخ کې دا د 8 کسانو بس دی وجه څه ده وجه دا ده چې په هغه کې برکت الله پاک واچي کله کله په کور کې یو سړی 10 میلمانه لري او ډوډۍ پرته دي هغه 15 سالن هم لږ دی الله پاک دومره برکت پکې واچي چې میلمانه هم ماړه سي کوربه هم موړ سي لا هم څو ګولې پاتې سي و دې ته برکت ویل کېږي په قرآن کې ډېر ځای الله پاک د برکت په باره کې فرمایلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر ځای د برکت په باره کې فرمایلی دی هغه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي و حضرت عروه نومې دی عروه د ابو داود حدیث دی پیغمبر مبارک یو دینار ورکول ورسه د قربانۍ دپاره یو پسه رانیسه ارایه والا دی ولاړی چې ولاړی په ګنج کې ګرځېدی را ګرځېدی بیا یې په 1 دینار باندې 2 پسونه واخیستل چې واخیستل نو بیا چې بیا دی دلته ګرځېدی را ولاړ شو دا یو پسه بېرته په 1 دینار باندې خرڅ کوي چې خرڅ یې کوي نو رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لره پسه یې هم راوستی او دینار یې هم راوړی پیغمبر علیه السلام مبارک پوښتنه ځینې وکړه ما تا ته دینار درکړی و مال پسه راوله تا پسه هم راوستی او دینار دې هم راوړی د قصه ورته وکړه ول یا رسول الله داسې مې وکړو داسې مې وکړو او داسې مې وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وده ته د برکت دعا وکړه الله دې پر تا برکتونه کښېږدي الله دې ستا پر کاروبار برکتونه کښېږدي ابو داود مولوي صاحب فرمایي چې وایي ده به کله بیا خاورې ته لاس واچوئ په هغه کې به الله پاک وده ته نه په ګټه چې د هغه ورکوله خاورې ته علما فرمایي د الله پاک 2 نمونه یو قابض بل باسط قابض وایي شی قبضه کول باسط وایي شی غوړول نو کله کله چې د چا پر کور برکتونه برابر سي هغه د الله پاک هغه نم دی چې هغه باسط دی او کله کله هر سړی په تاوان په نقصان کې په هر قدم کې روان دی دا هغه الله پاک چې خپل نم یو قابض یې څه دی شان قبضه کوي نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي برکت دا نه دی چې شان ډیر دی زو برکت نه یو شی داسې دی چې لږ دی برکت یې وکړي ډیر سلو و دې ته برکت چې دی هغه ویل کېږي روایتو کې راځي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک صحابي مشهور حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر نازنین صحابي مو 10 کال خدمت هم کړی و نو یو ورځ د مور فرمایي چې پیغمبر علیه السلام زما کور ته رالی چې رالی
بیا لمانځه ټیم نو بس دغسې نفل لمونځ چې دی هغه یې وکړئ چې ویې کوي نو بس بیا د هلته پیغمبر سم مبارک و دا مور یې راولاړه سوه حضرت انس کوچنی بچی و ول یا رسول الله دا زما بچي ته دعا وکړه زما بچي ته دعا وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دعا ورته وکړه ول یا الله د انس په عمر کې برکت واچوه یا الله د انس په مال کې برکت واچوه یا الله د انس په اولاد کې برکت واچوه بل حدیث کې بیا راځي یا الله د حضرت انس مغفرت و فرمایه دغه دعاګانې ورته وکړلې حضرت انس فرمایي الله پاک و ما ته دومره برکتونه را نصیب کړو چې زما مال داسې سو چې مطلب درختو په کال کې یو واره میوه کوي زما درختو به په کال کې 2 واره میوه کوله دا یو برکت سلو د مال او د ژوند برکت می دا سلو چې تر 100 کاله بالا یم و چې د چا سره کښېنم شرمېږم عمر می دونه ډېر دی دی دومره کښته یي په عمر کې دی مطلب د 18 کالو دی زه د 100 کالو یم نو حریان بسې چې دا وګوره او داسې وګوره او بیا په اولاد کې می الله دومره برکت واچوي چې 103 زما بچان مسیان کړوسیان دا خالی ما دفن کړي دي ما پټ کړي دي یعنی دومره اولاد الله پاک ما ترا کوي او عمر يم تقریبا تر 100 کاله بالا سلو او بل خبره دا د چې دا څلرم دعا هم زما امید ده چې الله پاک زما مغفرت و فرمایي 3 دعاګانې د الله رسول ما ته کړې وي یا الله په مال کې برکت یا الله په ژوند کې برکت یا الله په اولاد کې برکت دا ټول برکتونه ما په خپل سترګو ولیدل نو کله چې ما او تا څه کوو نو د الله په نامه به کوو د الله په نامه کې برکت دی د الله په نامه کې د پیغمبر علی السلام مبارک یو میلمه رالی میلمه چې رالی شپه چې تیره کړله د وضو شیدې وخوړلې د وضو بیا ایمان راوړی د ایمان څخه ما بعد بیا د هلته ولو بیا د یوې وزې په شیدو باندې دی موړ سلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کافر چې دی هغه په بیا د بما کلمو خوراکوي مؤمن په یوه نو هغه چې دی ایمان یې نور راوړی د وضو په شیدو دی موړ سلو چې بیا برکت کیسه ولا او چې ایمان یې راوړی الله پاک د ده دپاره څه وکړلو په یوه وزه کې دومره برکت کړی شوی دی په هغه باندې موړ سو اسانه مثال در کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د نن څه 1400 کاله مخکې تیر سوی دی تللی دی دا ما او تا ته نن هم ژوند داسې ښوولی دی لکه نن چې لمر راختلی دی اوس په 3 کاله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر 40 کاله باندې نبي سلو 23 کاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان د اسلام دعوت چې دی هغه وچلوی لارې ما او تا ته راوښولې ورسه خوله ورباندې کښېږده میږی راواخله آس راواخله خچر راواخله بوده راواخله اوښ راواخله درخت راواخله دغسې سپی راواخله دغسې پسې راځه فرشته راواخله جنات راواخله انسان راواخله مور راواخله پلار راواخله درخت د دې ټولو خبرې او ما او تا ته کړې دي او ما او تا ته لار راښولې ده یعنې که دا ټولې خبرې د پیغمبر علیه السلام پر ژوند باندې تقسیم کې بیا سره د دې چې ودونه وو سره د دې چې خوراک وو سره د دې چې خوب وو سره د دې چې د ژوند لارې چې دي چارې چې دي هغه وې بیا هم پیغمبر علیه السلام دومره کار وکړي چې په 3 کاله نه په 3 کاله یو انسان دومره کار نشي کولی دومره خدمت لکه محمد رسول الله چې خالي په 3 کاله یا په 23 کاله باندې وما او تا ته وکړي دې ته چې شوای دې ته برکت وایي یا کله کله یو سړی چې دی هغه 5-6 زامن لري ټول بې روزګاره ټول بېکاره ټول بې لارې بابا یې ګټي او بیا په دې باندې خوري کله کله الله پاک و چاته یو بچی ورکړي هغه زبردست تعلیم هم کوي هغه وشار هم وي هغه ګټه هم راوړي هغه روپۍ هم راوړي هغه ادب هم لري هغه احترام هم لري اوس په زامنو کې برکت الله نه دی اچولی په دا یوه زوی کې الله برکت واچوي زموږ پښتنې سپین سرې وایي و یو زوی چې الله درکړي الله دې در پرېږدي دا ډېر دی تر هغه چې 10 زامن په هغه کې خدا مکه 1 2 3 هغه ولاړ سي له دې دنیا وای دغه یو زوی چې الله درکړي دا هم ډېر دی چې الله یې خالي در پرېږدي ډېر داسې ستا یو کور دی یو سر دی دا ټول کور چې دی هغه ساتي او داسې ستا چې بیا 10 ځوانان په کور کې اوسېږي وځي نه نه وځي ټول بې روزګاره ټول بېکاره په مزدوري شرمېږه په یو
ملازمت شرمېږه د چا سره په منشتوب شرمېږه بد د بل روپۍ ته ناست دی چې یاره زما مشر ورور په بار کې دی هغه یې مال راګټي مال یې راوړي او څومره تاواني خبره ده. نو هر خبره ده د پیغمبر علیه السلام مبارک په فرمایلې چې کله به دا نکاح وسو ولی الله دا زوم چې کوم دی کوروالا په دې کې برکت واچوه په ژوند کې برکت واچوه دغسې الله پاک دی د ټول پیغمبر مبارک په چاته دعا کوله ولی الله پر کور یې برکتونه کا پر ژوند یې برکتونه کا پر عیال یې برکتونه کا پر مالو یې برکتونه کا الله پاک د ټول برکتونه و ما او تا ته رانصیب کړي. دا خبره ختمه شوه.